زموږ د دغه یوټیوب چینل نوم له ډیلی نیوز ټیچ څخه چینج شو حسان سکیلز ته او له نن وروسته به زموږ د یوټیوب چینل نوم حسان سکیلز یو تاسو کول شئ په ټول سوشل میډیا پلیټفارمونو باندې موږ په دغه نوم باندې فایده کړئ یا وڅارئ. اوس به تاسو فکر کوئ چې نوم بدلول خو څومره غټه خبره نه ده، مګر زما لپاره په ژوند کې دا یوه ډېره غټه پرېکړه وه چې ما د خپل چینل لپاره وکړم، ځکه په دغه چینل باندې ما تقریبا د 15 کلونو هم زیات محنت کړی او خواري مې کړې. اوس به تاسو وایئ چې په دغه چینل باندې د دومره زیات محنت او خواري کړې وه نو ولې دوی غوښتل چې بیا نوم چینج کړي. البته ځینې ستونزو او مشکلاتو د هغو په اساس ما دا مناسب وګڼله چې باید د چینل نوم چینج کړم. هغه دا چې زما چینل په لومړی وختونو کې د نیوز یا هم نیچ یا موضوع چې وه د نیوز یا خبرونو لپاره وه، همدارنګه زما کنټینټ اوسني کنټینټ چې کوم د ټکنالوژي لرنینګ همدارنګه ارنینګ اړوند دي او د دې ترڅنګ زما د چینل نوم په انګلیسي دی، همدارنګه کنټینټ مې ټول د پښتو دي او دې ته ورته دغه ډیلی نیوز ټچ نوم ډېر اوږد دی او د ټولو کسانو لپاره د ویلو وړ نه دی. همدارنګه ډېر ساده خلک چې دغه نوم نشي لوستلی نه یې سرچ کولی شي. حسان سکیل چې دی د ویلو لپاره هر څه لپاره اسانه دی او بل څه په دغه نوم باندې په دې چینل کې ډېر ښه پېژندل شوی یم. همدارنګه که چېرته موږ فکر وکړو زما د چینل نوم کټګوري کنټینټ ټول له یو بل سره مختلف دي، همدا وجه دا چې زما د چینل سبسکرایب 1 لک دي او لیدونکي ډیر لږ دي او یوټیوب زما کنټینټ ټارګټ اډینس ته نه ریکمنډ کوي. ولې؟ ځکه چې یو تر بله مختلف دي. که چېرته د نیوز کټګوري والا ته زما کنټینټ مخې ته کېږي مګر هغوی نه خوښوي ځکه زما د ارنینګ یا لرنینګ اړوند دي. نو همدا وجه وه چې ما د یوټیوب چینل نوم چینج کړ. که څه هم زما د یوټیوب چینل نوم لومړنی نوم ټیکنیکل زده کړه وه، نو بیا یو ملګري مشوره راکړه وایي چې اوس وخت کې د نیوز چینلونه یا هم خبرونو برخه ډېر ښه وایرل ده په یوټیوب کې، په هغه باندې خپل چینل جوړ کړه دا به ښه مخته لاړ شي. مګر بیا ما او د هغه ترمنځ تړون وکړ چې زه به د ټکنالوژي برخې معلومات ور اپلوډ کوم، ته به د خبرونو معلومات ور اپلوډ کوې. نو همدغه باندې موږ پرېکړه وکړه له بده مرغه چې هغه ملګري بیا ونه شو وکړی چې زما چینل ته نیوز خبرونه اپلوډ کړي. ولې؟ ځینې مشکلات او ستونزې وي یا هم هغه خپل مصروفیتونه وو. همدې له امله زما چینل په همدغه نوم باندې مشهور شو او ویډیوګانې وایرل شوې، همداسې وایرل تر ننه پورې. نن ما دا پرېکړه وکړه چې باید د نوم چینج کړم. له بل طرفه یوټیوب اکثر وخت زما ویډیوګانې ریموو کوي، پخوانۍ ویډیوګانې چې څومره دی هغه ریموو کوي. که ویډیو کې لږه غلطي هم وي دوی ریموو کوي. ولې؟ زما کټګوري نوم او کنټینټ له یو بل سره مختلف دي. همدا وجه ده چې یوټیوب اکثر وخت زما کنټینټ هم ریموو کوي، چینل مې سټرایک کېږي. نو ځکه ما دا پرېکړه وکړه چې باید دغه نوم نور چینج کړم. زما نوم له دې وروسته حسان سکیلز او لوګو چې ده دغه نوې لوګو مې ورته انتخاب کړی ده، خو څه وخت بعده به د لوګو ورباندې لګوم ځکه چې اوس مهال کېدای شي لیدونکي نه زما چینل ورک شي. دې په اساس باندې مې لوګو همدغه څه وخت بعده غواړم چینج کړم. له دې وروسته به زه هڅه وکړم چې خپل لیدونکو لپاره په پښتو ژبه کې نور خوندور معلومات اپلوډ کړم. زما معلومات په خاص پښتو ژبه باندې وي. همدارنګه د وروسته به زه غواړم بیسیکلی کورسونه مسلکي کورسونه غواړم د مسایل تاسو ته وړاندې کړم، کوم چې د اوس مهال په 2025 کال کې ډېر مهم دي یا ډېر وایرل دي. اوس د آی دور د باید په دغه باندې موږ زیات فوکس وکړو. همدارنګه د انلاین د انټرنیټ څخه د پیسو ګټلو لارې طریقې به زه تاسو ته ورجنل طریقې درښایم کوم چې کولی شي ستاسو ژوند در بدل کړي. نن ویډیو همدومره وه او دې هیله چې زموږ چینل له تاسو نه ورک نه شي.